که سوره چې د قرآن عظیم الشان 85مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 22 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قسم دی په کلکو برجونو لرونکي آسمان او قسم په هغې ورځې چې د هغې وعده کړای شوې ده او قسم په لیدونکي او هغه څه چې لیدل کیږي قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود تباه شوي د کندو خاوندان هغه د کندو څښتنان چې په هغو کې د ډېر ژر لمبه کیدونکو خسو خاشاکو اورو کله چې هغوی د هغې کندې په غاړه ناستو او څه چې له مؤمنانو سره کول په سړه سینه یې هغه لیدل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد او له هغو مؤمنانو سره د هغو دښمني له دې پرته په نور څه نه وه چې هغوی په هغه خدای ایمان راوړی و چې برلاس او په خپل ذات کې په خپله ستایل شوی دی چې د آسمانونو او ځمکې د پاچاهۍ څښتن دی او هغه خدای هر څه ګوري إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بېشکه هغو کسانو چې په مؤمنانو نارینه او مؤمنانو ښځو ظلم او تیری وکړ او بیا یې ورڅخه توبه ونه ویستله هرومرو د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی او د هغو دپاره د سوځېدو سزا ده إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير کومو خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هرومرو د هغو لپاره د جنت باغونه دي چې د هغو لاندې به ویالې بهیږي دا دی ستر بریالیتوب إن بطش ربك لشديد په حقیقت کې ستاسې د پروردګار نیونه ډېره سخته ده إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد همغه په لومړي ځل پیدا کول کوي او همغه په دوهم ځل پیدا کوي او هغه بخونکی دی مینه کوونکی دی د عرش څښتن دی لوی او لوړ دی او څه چې یې خوښه شي د هغه کوونکی دی هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود آیا تاسې ته د لښکرو خبر رسېدلی دی د فرعون او د سمود د لښکرو بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بلکې څوک چې کافر شوي دي هغوی په دروغو کې اخته دي په داسې حال کې چې الله دوی له هر لوري سر کړي دي بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ د هغو په دې دروغجن کولو سره د دې قرآن هیڅ شی نه ورانیږي بلکې دا قرآن د لوړې مرتبې لرونکی دی په هغه لوح کې ځای په ځای شوی دی چې محفوظ دی صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی